یا الله ته زموږ حال وینې، موږ ستا نه پرته بل څوک نه لرو. موږ ته صبر، امید او حلاله روزي راکړه. آمین یا خدایه، آمین. عایشه د یو غریب مزدور لور وه. هغې په فتیلې کې شیدې ګرمې کړې او د لږ وخت لپاره یې فتیله کېښوده چې شیدې یخې شي. څه وخت وروسته راغله، شیدو ډکه فتیله یې واخیسته او د باندې روانه شوه. په لاره کې ناڅاپه فتیله د هغې له لاسه ولوېده او ټولې شیدې پر ځمکه توی شوې. پلار یې یو اړخ ته ناست و. دا منظر یې چوپتیا سره کتل. دا تاوان د هغه د یوې ورځې د مزدوري برابر و. هغه اسمان ته وکتل او ویل: ای مالکه، ولې دا واړه او لوی تاوانونه تل زموږ د غریبو په نصیب کې وي؟ آیا تا ته یوازې موږ غریب ښکاره کېږو؟ آیا د دنیا ټولو ستونزې یوازې زموږ لپاره دي؟ یوه پیشو له کومه راغله او پر ځمکه توی شوې شیدې څټل پیل کړل. کله چې پیشو روانه شوه، ناڅاپه ولوېده، تړپېدله او مړه شوه. هغه سخت حیران شو. سملاس یې سوچ وکړ چې یقیناً په شیدو کې کومه زهرجن څیز ګډ و. هغه فتیلې ته وکتل او دننه یې یوه مړه چپکلي ولیده. هماغه وخت یې زړه ولرزېد. هغه سوچ وکړ چې که دا شیدې نه وی توی شوي نو څه به شوي وو. سملاس د الله د عظمت احساس پرې راغی. د سترګو یې د پښیماني اوښکې روانې شوې او ویل: یا الله، ما وبخه. ای پروردګاره، ستا په هر کار کې یو نه یو مصلحت پټوي. یا الله، که دا شیدې نه وای توی شوې نو څه به شوي وو؟ که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایبا AI فالو کړئ. جی